سلامونه وخت په خیر ملګرو هیله زه جوړ به یاست. څنګه کولی شو بهرني نمبر یا د خارجي نمبر باندې خپل ځان دپاره واتساپ، ټلګرام، فیسبوک، همداسې انسټاګرام، همداسې ټیک ټاک آیډي دا ټول اکاونټونه جوړ کړو او اکاونټونه پرې ویریفای کړو پر خارجي نمبرو باندې، پر بهرني نمبرو باندې، د نور هیوادو پر نمبرو باندې، پر ډول ډول نمبرو باندې بالکل فری مفت، بې له کوم مصرف، بې له کوم پیسو، بې له کوم وخت ضایع کولو څخه بالکل مفت خپل ځان ته خپل په موبایل کې څه ډول خارجي نمبر فالو کولی شو. هر نمبر تقریبا 15 دقیقې کې تاسو څنګه کولی شو فالو کولی شو. نو دا طریقه ټوله په دغه ویډیو کې درته ښیم. دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او تاسو به زده کړئ چې څه ډول خپل ځان لپاره خارجي شمارې فعاله کولی شو. ملګرو دا د اوس دپاره چې راغلی دي دا روباټونه دي په ټلګرام کې. ټلګرام کې روباټ دی یا هم د شمیرو ورکول دا روباټونه دي. نو دا اوس چې کوم تاریخ دی تاسو پر سکرین باندې ښکاري په دا تاریخ باندې دا اوس کار کوي. نسم ویلی چې دا مثال دا ویډیو بیا کېدای شي ځینې کسان مثال په نور وخت کې وګوري، ډېر وخت وروسته یې وګوري، خو چې په هغه وخت کې به دا روباټونه وي که نه وي، په هغه وخت کې به دا شمېره ورکوي او که نه ورکوي هغه نسم ویلی. ما مخکې هم تاسو دپاره طریقه پورته کړې د خارجي شمارو ده، خو هغه طریقه اوس هم کار کوي. بخښنه غواړم. نو اوس دپاره نوې طریقه چې څه ډول ځان دپاره خارجي شمارې فعاله کولی شو. نو طریقه ټوله درته په دغه ویډیو کې ښیم. ملګرو دغه روباټ لینک زما ټلګرام چینل کې دی. زما ټلګرام چینل لینک بیا د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې دی. زما ټلګرام چینل ته راشئ، هلته ما پورته کړي دي، هلته تاسو دا روباټ ترلاسه کولی شئ او دا روباټ به سټارټ کړي. کله چې ملګرو تاسې ټلګرام ته راغلی او دغه روباټ دی، دغه روباټ لینک به هلته ما درته پورته کړی وي. نو تاسې به هملته دغه روباټ ته راسئ او دا روباټ به سټارټ کړئ او د دې 3 چینل دی هغه به ځان سره جوین کړئ. کله چې ما هغه جوین کړل تاسو ته وایي ملګرو تاسو د څه شي دپاره زموږ څخه شماره غواړئ. نو تاسو درکې فیسبوک دپاره شماره غواړئ، واتساپ دپاره شمېره غواړئ او داسې ټلګرام دپاره شمېره غواړئ. نو تاسو د څه دپاره زموږ څخه د خارجي شماره غواړئ. نو موږ مقصد دلته واتساپ ورته انتخابوو. تاسو غواړئ واتساپ طریقه در وښیم. تاسو دا هیوادونه راپورته کړئ چې د دغه هیوادو شمېرې د دوی سره شته، کومه شمېره تاسو غواړئ. نو دې لپاره دا هیواد هر هیواد چې تاسو مقصد غواړئ، د نیپال دی، همداسې د ټولو هیوادونه دي، د کم هیواد شمېره چې تاسو غواړئ چې پر هغه باندې واتساپ ځان لپاره جوړ کړئ، هغه هیواد سلیکټ کړئ یا هماغه هیواد انتخاب کړئ. مقصد موږ راځو دغه کوم هیواد سلیکټ کړمه. ملګرو زه راځم دغه وینزویلا انتخابوم. غواړم د وینزویلا په شمېره باندې ځان لپاره واتساپ جوړ کړم. کله چې پر وینزویلا باندې مې ورته کلیک وکړئ نو دلته موږ ته ملګرو 3 شمارې په اپله راکوي. 3 شمارې راکوي. دا تاسو داره سئ کومه شمېرې مثال هر شمېره چې ماسې کلیک وکړئ هغه تاسو سره کاپي کېږي او تاسو په واتساپ کې ووایئ هر شمېره باندې چې تاسو ماسې فقط کلیک وکړئ ګورئ زموږ سره دا شمېره کاپي شوله. نو تاسو فقط په شمېرې باندې کلیک وکړئ هغه تاسو سره کاپي کېږي. مقصد ما دا اول شمېرې باندې کلیک وکړئ او دا زما سره کاپي شوله. دلته به راسو واتساپ ته او واتساپ کې به په راګډي ان کانټینټ باندې ورته کلیک وکړو. دلته به شمېره چې موږ راکاپي کړې دا پیسټ کړو، خپله الریډي به پیسټ کېږي. نو دا به کلیک وکړو. په دې کې اکثره شمېرې بلاک وي یا اکثره شمېرې سره لپاره راوړي. نو تاسو به بله شمېره بیا واخلئ. بله اوس ګورئ ملګرو دا شمېره زموږ سره څنګه ده، دا بلاک ده، دا بلاک ده دا شمېره. ملګرو ګورئ تاسې دغه 3 شمېرې دا 3 سره کاپي کړئ او دا پر دا چینج نمبر باندې بیا ورته کلیک وکړئ. تاسو ته نورې شمېرې راپورته کوي، تاسو ته ډول ډول شمېرې راپورته کوي. یعنې بالکل تاسو ته بالکل فري نورې شمېرې هم راپورته کوي. پر چینج نمبر باندې چې ورته کلیک وکړئ تاسو ته بله شمېره راپورته کوي، بل ډول شمېرې راپورته کوي. نو زه راځم دې وارې بله شمېره کاپي کوم او زه واتساپ ته واتساپ کې دا پیسټ کوو. ملګرو چې خپله د یو هیواد کوډ یې لاوي نو بیا تاسو دغه هیواد شمېرې ډېرې کولی شئ، یعنې کاپي کړئ راواخلئ. یوه شمېره چې مو کله فعاله کړل ګورئ د ملګرو دا شمېره بلاک نه ده. پر یس باندې ورته کلیک وکړو. دلته د کوډ په ځای کې ملګرو دلته به تاسو پر دا ریسیو اس ام اس باندې کلیک ورته وکړئ. ریسیو اس ام اس. کله چې په ریسیو اس ام اس باندې ورته کلیک وکړئ لږ څه انتظار یې د کوډ دپاره. نو ملګرو که تاسو ته ګورئ دا یو شمېره کوډ نه درکوي، بیا تاسو کولی شئ بل هیواد انتخاب کړئ، بل هیواد انتخاب کړئ. نو اوس انتظار یې ګورئ ملګرو موږ تاسو ته کوډ راکړئ. دا تاسو لیدلی شئ دا موږ تاسو ته کوډ راکړئ. دا کوډ باندې چې کلیک ورته وکړو دا کوډ هم را سره کاپي کېږي. څومره ژر یې کوډ ته راکړئ ملګرو د دې هم تاسو ته کوډ درکوي او تاسو او ټي پي ګروپ ښیي، په هغه او ټي پي ګروپ کې هم تاسو ته کوډ درکوي. نو ملګرو زموږ تاسو سره دا شمېره څنګه شوله فعاله شول په موبایل کې. دا لیدلی شئ دلته اوس موږ تاسو نیم ورکولی شو او دا شمېره ځان سره فعاله کولی شو. نو دلته چې تاسو هر نوم مقصد ورته انتخابوئ تاسو هغه نیم ورته ورکړئ او ستاسو اکاونټ به ستاسو سره څنګه سي جوړ به شي.
بالکل په خارجي شمېره باندې. دلته که تاسې ایمیل ورکوئ ایمیل ورکولی شئ. دا د ملګرو ګورئ زموږ تاسې سره څنګه سو خارجي شمېره د دغه هېواد شمېره را سره فعاله سول او اکاونټ مو راته پر جوړ سو. نو دا وه ویډیو. کومه ویډیو خوښ شوې یو څه نور شیان به هم درته پشکې وښیم ملګرو چې تاسې بیا پشکې غلط نه سئ. دا خو ملګرو موږ تاسې یوه شمېره وه چې انتخاب مو کړله او دا را سره فعاله سوه. کوډ یې راکړې. دلته اوټیپي ګروپ ته ورسره هم کوډ راکوي خو دلې هم کوډ درته رسوي. بله شمېره کاپي کړه ته په ویې وخت ته کوډ درکوي. بله همداسې مفت دی. اوس به زه تاسې ته بیا ملګرو که تاسې چیرې کومنټ زیات سو ستاسې مقصد لایک زیات سو دا ویډیو لایک وخوړئ زه به تاسې ته دا طریقه راوړم که ځینې کسانو ته نه معلومه. تاسې کولی شئ خپل دا شمېره د یو روباټ سره وصل کړئ هغه میسیجان په کوي تاسې ته ډالر یې درکوي. یعنې ستاسې که یوه شمېره سمه هلته کوډ ورکړئ یا ایمیل ورکړئ هغه شیان ورکړئ. تاسې کولی شئ چې په یوه شمېره باندې یعنې $10 هم وګټئ $2 هم وګټئ $3 هم وګټئ بالکل فري. تاسې د روباټ سره وصل کړئ هغه میسیجان په کوي تاسې ته پیسې درکوي. نو هغه طریقه که تاسې غوښته په راتلونکي ویډیو کې هغه طریقه درښیم. خو دا وه طریقه چې څنګه کولی شو خارجي شمارې د ځان سره فعاله کولی شو ملګرو. بل هېواد هم تاسې انتخابولی شئ. هر هېواد شماره چې غواړئ په دا ډول یې تاسې انتخابولی شئ او هغه فعاله کولی شئ. ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ. زموږ ټلګرام چینل ته راسئ. که کوم پوښتنه کوم غوښتنه کوم موضوع باندې غواړئ ویډیو درته جوړ کړم کومنټ وکړئ. مننه.